السلام علیکم مرګرو، زه یم عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. مرګرو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ ټیک ټاک او خوشحاله وئ. په تېره ویډیو کې موږ یو ویډیو جوړه کړې وه، په هغې کې موږ افیکټس یې اچولې وې او میوزیک یې وله ورکړی. نو نن به هغه ویډیو موږ MP4 فایل څنګه وباسو او څنګه به خپله ویډیو ایکسپورټ کوو. نو راځئ چې وګورو. مرګرو، په تېره ویډیو کې زما نه یو خبره هېره شوې وه چې اوس دا ویډیو موږ جوړه کړه. کوم دی دلته دا پینل چې کوم دی موږ ته چې کوم پریویو ښیي یا موږ ته کومه ویډیو زموږ شو کوي، دا چونکې وړوکی دی، دلته به زموږ د افیکټو او موږ ته پکې زموږ د غلطۍ پته نه لګي. زه غواړم چې ما ته دا ویډیو دا سکرین چې کوم دی را ما ته غټ شي او زه د خپله ویډیو په لږ غټ سکرین باندې وینم چې ما ته پکې زما د غلطیانو پته ولګي. نه هغې لپاره به موږ راځو دلته دا کوم 3-4 کرښې غونته چې دي، کوم آپشنز چې دی په دې باندې په ماوس رایټ باندې کلیک کوو. دلته زموږ سره مختلف آپشنز راشي چې دا به انشاءالله په روانو ویډیو کې زده کوو. په دې کې به دلته موږ په پینل ګروپ سیټینګز کې به دلته راشو میکسیمایز پینل ګروپ. کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو نو زموږ دا سکرین به موږ ته غټ شي. دا موږ ته غټ شو او اوس پې زه ویډیو سټارټ کوم چې موږ پکې څه غلطي کړې ده که نه ده. اوس زه غواړم چې دې نه واپس راشم، نو بیا به دلته راشم، په دې کې به ماوس رایټ بټن باندې به کلیک کم او دلته به راشم پینل ګروپ سیټینګ ته. پینل ګروپ سیټینګ کې به په کلوز پینل باندې نه کلیک کوم بلکې دلته دا به هم نه چړم، ولې چې دا به بیا موږ ته مسله جوړوي. نو دلته به راشم په پینل ګروپ سیټینګ کې به دلته ریسټور پینل ګروپ سایز. کله چې زه په دې باندې کلیک کم نو دا واپس هماغه پینلز چې کوم دي هغه ماته دوباره ښکاره شي. دا دلته راغی. ښه، اوس زه غواړم چې دا ایکسپورټ کم، نو دا به دلته ځان سره دلته دا سلیکټ کم دا ویډیو مکمله او د هغې لپاره به راشم فایل ته. په فایل کې زموږ سره دلته دا ډېر ښه آپشنز دي چې دا به انشاءالله یو په یو خپلو را روانو ویډیوز کې به زده کوو. دلته زموږ سره سیف دی، سیو ایز دی، دا موږ د پروجیکټ دپاره سیو کوو. کله چې موږ پکې کار وکړو نو هغه موږ سیو کوو او دلته دا دواړه سیو ایز چې دي، سیو او سیو ایز چې دي، دا موږ د پروجیکټ دپاره استعمالوو. دا به موږ نه چیړو، بغیر د چیړلو نه بل ته راشو ښکته ایکسپورټ ته به راشو. په ایکسپورټ کې به په میډیا باندې کلیک کوو. تاسو ته بیا هم یو پیره چې ایکسپورټ ته به راشو، په ایکسپورټ کې به په میډیا باندې کلیک کوو. چې په میډیا باندې کلیک کوو دلته به زموږ ته مختلف آپشنز راشي، د ایکسپورټ متعلق چې کوم سیټینګز دی هغه به راشي. دا زموږ سره په شارټ کټ باندې په کنټرول M باندې هم راځي. ښه، دلته اوس د ټول نه علاوه دا زموږ سره فارمیټ دی چې کوم د MP4 فارمیټ دی، دا ما ځان سره سلیکټ کړی دی او د دې نه علاوه دلته چې کله موږ دلته کلیک کوو دا زموږ سره مختلف آپشنز دي. که تاسو غواړئ چې AVI فایل ته موږ ایستل غواړو، څنګه چې په اډوب فوټوشاپ کې زموږ سره مختلف GIF دی او JPG آپشنز دي، دلته هم ډېر شي مختلف آپشنز دي چې کوم آپشنز تاسو غواړئ هغې باندې کلیک کوئ، تاسو ضرورت وي هغه آپشن کې به ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه به ایکسپورټ شي. اوس دلته راځم، زه چونکې غواړم چې MP4 فایل له دې نه وباسم نو دلته به راشم. په دې H264 زما سره already سلیکټ دی، په دې به کلیک کم نو زما سره به دلته دا سلیکټ شي. ها، اوس پریسیټ کې هم زموږ سره ډېر ښه آپشنز دي، مختلف انډرایډ فونز دپاره دي او HD 1080 دي، 1080p دي، انډرایډ ټیبلیټ دی وغیره وغیره. نو په دې کې اوس زه غواړم چې MP4 فایل دې وباسم. د MP4 دپاره 1080 او 720 فارمیټ چې کوم دی دا بیسټ دی. نو زه هم غواړم دلته زما سره دا سلیکټ دی HD 720p 25 د دې پریم دی، دا به سلیکټ کړم. دلته دا زما سره دلته سلیکټ شو. اوس دلته غواړم چې دلته زه کومنټس ورکړم، زه کمنټس ورکول غواړم د خپلې مرضۍ دې ویډیو له، دلته زه کومنټس هم ورکولی شم. ښه، دلته آوټپوټ نه مقصد دا دی چې کله موږ دا ویډیو ایکسپورټ کوو نو دې له موږ یو نوم ورکو او یا کوم فولډر کې موږ غواړو یا ډیسکټاپ وغیره باندې CD کې موږ څه کې غواړو نو دا خپل ویډیو چې کومه ده په هغې کې به موږ سره سیو شي. نو دلته اوس په دې باندې ما کلیک کوو. اوس زه غواړم چې دا ویډیو زه ډیسکټاپ باندې سیو کړم او دلته ورله نوم ورکړم چې مای ویډیو 2. نو دا ویډیو چې کوم ده دا په ډیسکټاپ باندې مای ویډیو 2 په نوم باندې به سیو شي. دلته په سیو باندې کلیک کړم نو دلته زما سره دا آوټپوټ نوم راغی او دلته مختلف ډېر شي آپشنز دي. نو چې کله تاسو نه وینئ زه به تاسو ته دا مشوره در کوم چې په دې سیزونو کې ګوتې مه وایئ. دلته دا آپشنز چې دا به انشاءالله په روانو ویډیوز کې به یو په یو زده کوو. دلته بیا لاندې راشئ میټا ډیټا دا کیو دی او ایکسپورټ ته کینسل دی. نو دلته که اوس زه غواړم چې دا ویډیو ایکسپورټ کم، زما نه څه غلطي دلته راغلي نو دا به دلته نه کینسل کم، او که نه غلطي نه راغلي خپل نوم هر څه والا ما صحیح ورکړي دي. کله چې په ایکسپورټ باندې کلیک کم نو زما دا ویډیو چې کومه ده دا به ایکسپورټ شي او لږ ټایم پس به دا بیا زه ډیسکټاپ باندې دا کتلی شم. خو دا اوس ایکسپورټ کېږي نو دا لږ ټایم اخلي، انتظار به ورته وکړو نو هغې نه پس به دا بیا موږ خپله ویډیو کتلی شو. زموږ دا
ویډیو چې کوم دا ایکسپورټ شه اوس دا موږ دلته کتلی شو دلته زما هغه ویډیو چې دا په ډیسکټاپ باندې ما سیو کړی و زما ویډیو 2 په نوم دلته راغلی اوس په دې باندې زه ډبل کلیک کوم دا ویډیو به زه کتلی شم دا زموږ هغه ویډیو ده کومه چې موږ ایکسپورټ کړې وه بس ملګرو باندې ویډیو کې دومره د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکئ د الله په امان که فرض که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي وي نو لایک یې کئ کمنټس پرې خپلې خوښې ورکئ او شیر یې کئ چې ستاسو ملګري هم ایډوب پریمیر زده کړي او زموږ یوټیوب چینل پشتو ټایمز سبسکرایب کئ د الله په امان